ادا کول غواړي چې کته مړ شي نو دغه ځي نیک عمل به تا ته بېرته رسي، منځ کوي، تلاوت کوي، صدقه کوي، ذکر کوي، ته به مړې خبر کې به پروت یې، ستا د زوی د اعمالو میټر به په تا پسې سټارټ وي، ځکه چې دینداره دی او د دینداره بچي د دینداره بچی د نو وسي کړه وسي د دې اعمال چې کوم دی نیکه ته اخلاق ته فایده ورکوي. سیصلی نارا ذرا چې ننوځي به دې اور ته ذات لهب چې د لهب والا اور دی. الله دې ته په زرونو میلیونه لرې لرې وساتي. خطرناک اور دی، خوشي اور دی، او د ده دپاره په بیا وایي نکره ده، بلکل معرفه هم نه ده. سیصلی نارا ذرا چې ننوځي به ناشنا اور ته، بلکل ناشنا دی. مړه چې داسې اوري چې ته دنیا ته راشې او تاله په دې اور کې خوب درځي، ځان خو به ځان ته څه وایي که نه. داسې اوري حدیث کې راځي چې ته دلته بېرته دنیا ته راشې او هغه اور وڅکي او هغه اور کې څوک عذاب په معذب شي که نه، په عذاب باندې، نو بیا چې وایي دې دلته راشي او د دنیا په اور کې کښېني که نه، وایي په دې کې به وله خوب ورشي چې مړه دا خو سم کټ دی او سمه بستره ده. الله دې موږ په زرونو میلیونو لرې وساتي. نو د ده په قسمت کې او په مقدر کې الله اور ذکر یې کړی چې دې د توحید د مسلې نه منکر و. سیصلی نارا ذرا چې ننوځي به دې اور ته ذات لهب چې د لهب والا اور دی. پته نه لګي چې دې به کومه کنده کې پروت دی، پته نه لګي چې د ده اړوکي به څنګه ذره ذره شوي، ځکه دی کندې ته غورځولی، د ده په قبر کې تذکور او بیلچک لګېدلي نه دي چې دا ماحول قبر چې کوم د قبرستان دی او د هدیرې قبر دی دا دته نه دی نصیب شوی، دی کندې ته غورځولی. والله جل جلاله بیا م وایي په ده باندې اور بند دی، او بس چې روح دنه لاړی که نه، او ستا مرۍ ته چې کله روح راورسېدو د خونې دله راټول کړو، دغه وخت کې سړي ته پته لګي چې او زه اوس کوم طرف ته زما تشکیل دی، ماله د عذاب فرشتې راغلي او دارنګې که ماله د رحمت فرشتې راغلي. داسې وایي د تاریخ والا داسې وایي چې د فرعون ډانچا دا د مصر په میوزیم کې او عجایبګر کې پرته ده، او کله کله په دې اخبارونو کې او په فیسبوک کې خلک شایع کوي د قد نه غټ سړی دی، اډوکې ټوله ډانچې پرته ده، باقاعده هغې دپاره مسالې ورکوي او عرض ورکوي. او دا چې کله په بحر قلزم راپورې وتو نو موسی علیه السلام خو راپورې وتو، الله لارې ورکړلې، نو د ده دا خیال چې راشه سمندر دی لارې دي بس مال هم راکړې دي، نو اوبه ولاړې وې، دې چې کله منځ ته راغی الله جل جلاله په ده باندې اوبه راخلاصې کړلې. نو چې کله بې راخلاصې شولې نو په دغه وخت کې د غړغړۍ کولې، ډېره غټه کلمې مو وویله. سورة یونس کې د ده کلمه ذکر ده، تقریبا شپږ مدونه پکې دي، نه سړی ویلی هم نه شي، دومره اوږده کلمه ویلې ده. په دغه وخت کې د ده کلمه منظور نه شوله، بلکې داسې لیکلي مفسرینو چې جبرائیل علیه السلام د اسرائیل علیه السلام راغی او د ده په دې خوله کې خټې ورکولې چې دا ټکي دې بلکل هېر شي، داسې نه چې د الله رحم پرې رانشي، ځکه موسی علیه السلام یې ډېر په عذاب کړی و. نو چې کله مړ شول که نه، نو بني اسرائیلو دا کله منله چې فرعون به مري او مړ به شي، ویل نه موږ یې نه منو، هغه به هېرولي وو. او چې کله هېروونکی سړی او د مار نه هېرېږي یا د لړم نه هېرېږي او تو ته ډېر وي هغه ما وژلی دی، قتل نه غورځولی به چې ما لیدلی نه وي، باور مې نه کېږي. نو چې کله یې ویني که نه، پس د هغې نه ورته پته ولګي او دا خو رښتیا هغه مار دی. نو الله جل جلاله بحر قلزم ته حکم وکړو، ویل ځه ور ویې چې دا کوم یېرېدلي خلک دي د موسی علیه السلام قوم چې دی یې څه کي ویني. نو چې کله اوبو راویشتو غاړې ته، پس د هغې د بني اسرائیلو باور راغی چې او فرعون خدا دی او غرق شو.
نو بیا د هغې نه وروسته مطمئن شو زه وایي مړ دی. خبره مې دې پسې کوله دغه فرعون لاش او ډانچه دا د مصر په عجایبګر کې پرته ده. والله جل جلاله دا حکم دی او د قرآن دا وینا ده چې کله دې اوبو ته راغی اوبو ته او په اوبو کې دې ډوب شولو الله جل جلاله تو فرمایي ادخلوا نارا زور روان شان د پاسه په اوبه راغلی والله وایي چېرته لاړې جهنم ته لاړې. ګوره اوس هم د مصر په عجایبګر کې پروت دی خو هغه معذب دی هغه الله جل جلاله عذاب څه کوي ورکوي. زما عزتمندو چې کله د انسان نه روح وځي بس دغه وخت کې دته ټوله نقشه مخې ته راشي چې زما اوس کم طرف ته تګ دی او کم طرف ته مې تشکیل دی. آیا ماله د سختۍ پرشتي راغلي او که ماله د سهولت پرشتي راغلي؟ نو د ده دپاره د ابولهب دپاره الله جل جلاله دواره ټکه هغه اور د جهنم رالیږلی دی. سیصلی نارا زرد چې ننوځي به دې اور ته ذات لهب چې د لمبو والا اور دی. او بالکل د دواړه نومونه یو شان دي طابق النعل بالنعل عرب وایي بس خپل پاڼې سره بالکل برابره ده. دې ابي لهب دی او اور ذات لهب دی. دیم سور دی او اور یې درنګه سره بالکل سور دی. خدا سړی که تاسو سوچ کړئ دته ټول خلک خیرې کوي. هر سړی دا صورت ابي لهب وایي که نور صورتونه چاله ورځي او که د الله صورتونه خو هر نوجوان لا او هر بوډۍ لا او هر جنۍ لا د الله صورتونه خو زده کړه. تبت یدا ابي لهب تب ما اغنى عنه ماله وما كسب. بس دا صورت ورته یادي. نو دې چې کله په مانځه کې شروع یې که نه کئی منځ وګوره په ابولهب پسې لعنت ورلیږي. کئی منځ خو د الله د طرفه د دعا د شر نه هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب او هلاک شول. یعنې څومره امامان څومره منځګزاره څومره تلاوت ګزاره هغه چې دا الفاظ وایي په ابولهب پسې خیرې کوي. یاد لرئ زما عزتمندو دا مثال دا واقع دا نظیر د دې دپاره ذکر دی چې ګوره چېرته د دین دپاره رکاوټ واقع نشي. د قرآن دپاره یا د پیغمبر د مشن دپاره رکاوټ واقع نشي. که څوک دعوت او تبلیغ کوي داسې نه چې دلته بستره کته ووایي چې ځه ورک شه زمونږ دا سم دم دین دی تا رانه ګډوډ کړو. څوک د قرآن درس او تدریس کوي ترجمه کوي ورته وایي ته اوس خپل کوم څه نه ووایي دا ترجمې پکې وسه راغلې نه استا خیرخوا دی. څوک هم چې یو د دین خدمت کوي په کومه شعبه کې کوي په کوم رنګ کې کوي ملګرتوب ورسره وکړه. مسکینه ستا شک دی چې دا خبره دروغ ده رښتیا ده حق ده سچ ده نه ده څنګه ده څنګه نه ده کینه ورسره لږه وایي وره وینه او بیا وروسته وتله که نه چې که حقه وویخله که حقه نه وه به ستا واورېده اډورمانه یم خو د دین دپاره به رکاوټ نه جوړېږي. د ابولهب دا واقع دې دپاره ده چې ګوره د ابولهب غوندې خوی ونه کړي د ابولهب غوندې صفتونه په ځان کې پیدا نه کړي انجام به دې دقسې شي لکه څنګه چې د دې سړی شو. وامرأته ښځه ده حمالة الحطب چتونکې د لرګو بان. اوس راشه دې خبرې له زه سړي خو به واورې چې صحیح ده د ابولهب نه دې خدای موږ وساتي د انجام نه دې موږ وساتي. نه څوک زوی د ابولهب نه اوږدي نه ولا ابوجهل نه اوږدي نه ولا فرعون نه اوږدي نه ولا حامان نه اوږدي نه ولا شداد نه اوږدي. څوک ولا حمزه نه اوږدي څوک ولا عباس دي څوک ولا علي دي څوک ولا حسن دي څوک ولا حسین دي. یعنې د صحابه نومونه اوږدي هغه خلک دا هغه خلک دی چې دا موږ د خپل اولاد د نومونه اوږدو نو د دې سره چې څوک هم ګوري دا ټکي وسلې کي رضی الله عنهم ورضوا عنهم. الله د دې خلکو نه راضي دی او دې د الله نه راضي دي. دا خلک خوشاله الله ته خوشاله دی او دې څه دي خوشاله دي.
ګوره اولاد د دغه نوم خلک دي، خو ابو لهب او فرعون او حامان او شداد نوم ولا نه ږدي. خو زه دا په دې باندې خلک پوهه دی که نه، زمونږ خلک پرې پوهه دی ځکه یې ولا نه ږدي چې دا سړی غلط و. نو دا نومونه یې خوشي دي، د نومونو نه یې خلک څه کوي؟ ځان ساتي. اوس د ښځې مثال ګوره، وامراته ښځه د ده حمالة الحطب وچتونکې د لرګو به. ښځه د ده په یوه سترګه باندې ړنده وه، اروا یې نوم و، او ام جمیلې کنیه وه، د ابو سفیان خور وه، او حرب د پلار نوم و. په مکه کې اوسېدله او د نبی علیه الصلاة والسلام د مشن ډېره مخالفه وه، بد زبانه وه او ژبه به یې ډېره خوشې خوځوله. د نبی علیه الصلاة والسلام د راوړي دین د قرآن د سنت او د توحید دا هم مخالفه وه. دې به څه کول؟ د دې یو څو کار و، دې کارونو ته ته غوږ کېږده، ویې وره نو چې کومه ابۍ ده نیبۍ ده خورکۍ ده، نو هغه ابۍ نیبۍ او خورکۍ دې د دې کارونو نه ځان بچ وساتي. د دې ډومبۍ ډیوټي دا وه، دې به دا کوله چې سار به لاړه، غني به یې راوړي، کرکټې به یې را جمع کړي، کیکر به یې را جمع کړل، او ماښام به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لار کې خورې کړې. د صحابهو په لارو کې به انګړې ښودلې چې دی جومات ته مسجد حرام ته نه ځي او که ځي نشي ودرته کېږي. ګوره نور وس یې نه کېدلو، خو لارې به یې بندولې، د خانه کعبې لارې به یې څه کولې؟ بندولې. او په دې کې مقصد دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابهو ته اذیت میلاو شي، تکلیف به ته میلاو شي. نو ابۍ نیبۍ خورکۍ ته وایي که څوک د دین خدمت کوي چې هغه ته تکلیف ور ونه رسوي، اذیت ورته ور ونه رسوي. یو مقصد دا دی. دویم دا ده وامراته ښځه د ده حمالة الحطب بارونکې د لرګو به وه، چغلخوره وه. چغلخوره یعنې د یوه خبرې ولوړل، د بل خبرې بله وړل. او چغلخوري داسې خوشې مرض دی، داسې چې په دغه قوم کې به ټول عمر جګړې. د چغلخورۍ اولنی سر دا دی چې که کور کې وه، که په محله کې وه، که په ښار کې وه، نو دغه خلک به د جنګ نه خلاص وي، ټول عمر به دا په بې اتفاقۍ کې. د دې کار دا و، د دې زنانه د نبی علیه الصلاة والسلام د دې چاچي کار دا و چې دې به چغلخوري کوله، وړلې راوړلې به یې د صحابهو په منځ کې د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې د کافرو په منځ کې چې یاره په څه نه څه طریقه باندې دا خلک څه شي خپل منځ کې وجنګېږي، چې په هره طریقه باندې. نو زموږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده، لا يدخل الجنة قطات، لا يدخل الجنة نمام. جنت ته په دخول اولی سره چغلخوره ښځه، چغلخور سړی، دا به جنت ته په دخول اولی سره نشي. مړه لنډه دا ده، که ما ورته چغلخور نه پېژنو، پښتو کې ورته شیطان وایي، شیطان یې ورته وکړه، نو دا بالکل شیطانه وه. او د دې ژبه چې کوم دی غلطه استعمالېدله. نو په دې قصه کې ما ورته ورته وایي زما ستا خورکۍ ته، مورکۍ ته، تورسرې زنانه ته وایي خبردار ګوره چېرته چغلخوري ونه کړي، نه خپل کور کې نه په ګاونډ کې. دا داسې ده چې ستا به ټول عمر په کور کې اور بلي. بس چغلخور سړی دا د څو مسلمانانو په منځ کې اور بلوي، کله د یوه نه دړه راواخلي، کله د بل نه لرګی راواخلي، په منځ کې ناست دی او تیلې والي. یو تم سوال کوي مړه لږ شانه لرګي راکړه، هغه نه لرګی راوالي، په دې منځ کې اور بل کړی. بیا بل ته وایي مړه لږ شان لرګي راکړه، نو دواړه وله یوه دړه ورکوي او دی په منځ کې څه کوي؟ اور بلوي. چغلخور دقه دی چې ستا نه هم خبره اخلي، د بل نه هم اخلي، او بیا ستا خبره هغه ته کوي، د هغه خبره ستا ته کوي، په منځ کې یو بل ته بدګمانه کوي. او د شیطان کار دغه دی. د دې ښځې کار دا و. دریم قول پکې مفسرینو دا لیکلی
وامرأته خزدنا حمالة الحطب ورچکون کی دلرگو بھئی پا قیامت کی پخپل خاون بانبا لرگی پا جہنم کی ورچے دا ابو لہب بسوزی او خزبا دا کما خزا چه دا با پی نورم لرگی سکی ورچے دا خوشی انجام دے زمان عزت مند دا خزی دا خاون کو دیر خرشتی خوگرشتی پا یو بل بانی زہیر رشتی یو بل پا خفگان بانی خپکیگی او دا با د خاون په خفگان خفکیگی نه بلکې نور با پی دا پاسه سکی ورچی او دریم څلورم قول دار ہے چې یا خصاصت تا اشاره ده چې مړه ته عیالدارمی سردارمی مالدارمی حسندارمی او د دې باوجود ستا ښځه ځي او د غره نه ګېډۍ راوړي لرګي راوړي نو چې سړی مالدارمی سردارمی حسندارمی عیالدارمی نو د داسې سړي ښځه به بې میډم شریفي هغه به په کور کې کېنول غواړي که غریب سړی پرې راوړي ام ناجیزه خدا غریب سړی به پرې ام ډکي نه راوړي ناجیزه خدا خو زه د هغه خو به دا یوه ولسا دی چې صاحب مونږ څه وکړو غریبانان یې سوس مونږ وس نه کېږي د پیسو میسو او چې سړی مالداري حسنداري عیالداري سرداري وسې کېږي او د ده کډم ځي او د غره نه چې کوم دی لرګي راوړي خس و خشاک راوړي گویا کې د الله د طرف نه دته یو طعنه ده یو عیب دی ته شرمېږې نه چې ستا کړه دې سردارۍ او د مالدارۍ او د عیالدارۍ او د حسندارۍ سره ستا کډه ځي او ځان له څه کوي لرګي راوړي فی جیدها پسړ د دې کې حبل رسی بوا من مسد د پټو د کجرونا رسی بوا نو ته خصاصت ته اشاره ده یا تخویفی دنیوی دی چې رسی بهی قیامت کې بدسی چې داتې کم پړی کې کما بیاس تکي د نبی رسول الله والسلام د پارا کرکړی راوړلې غنی راوړلې نو دغه بیاس د نبی الله د جهنم بیاس تکي سازي دیم قول دار چې د دې او هار او دې بنا کو چې دا هار وزه خرڅو او د نبی رسول الله والسلام په مخالفت کې به سګوما لګوما نو دا یو قسم را د دې بد صفت دی غلط صفت دی خزه دوی کستا کما سونا چاندی کنا نا سونا چاندی کے استعمالے پر دن کی استعمال کا دا موایا چه بچائی که طول خلق دا واقستل دا ٹی وی گان واقستل آزه یو چارگل دا خرصو مدون مشکل خبر نشتا یو چارگل دا دارو گی چارگل با دا خرص کما اولاد شباٹ سکرین والا پلانکیشان لگولی دی تیم با لگولی ایچ خبر نشتا او یا ایچ خبر نشتا زمان دی پان دا دو غمی دی و دا دو کنگری دی دا دو کنگری لار شویسا زرگر لیوار کا خرچے کا او خباٹ سکرین پیوالا چی بیا پا کچھ گو یا پا کی گو نا پلا ہار او پلا زیور او گانا پا غلط تو شئینو مئی استعمال ہوا جماعت تا پی پوڑ والے نراوڑی جماعت تا پی پکے والے نراوڑی پل چارگل پا کوئی کی والے نورکے لار پی والے نسازے دا پل چارگل خرص کا او جماعت تا پیو پینز قرآن شریفو نراوڑا یا پیو پینز سپارے راوڑا یا پی جماعت تا یو ریل راوڑا یا دا پل چارگل خرص کا او پکری کی وجہ کنڈی داغی کی و بیگال رو جماعت دی نہیں کروڑا باو کنی تلس ننگولی خری او آغا کنڈا بابر سرے چه اولادم ساتی او دا سر سورے نشتره آغا غریب پا کروڑا پس حیران دیران گرزی نو دغی لیورکا چه دغا پی دخلو بچون نفقت سکی پورکی نو اشارہ دلیتا چه خپل مال دی پا غلط و زینو کسکو استعمال ہو دا دوار اللہ ختم کرو ذکر دا صورت اخلاص دا مضمون نمن کرو دا الفاظوں نے من کرو دا یقین نے من کرو قلو توایا ہوا شاندار دے اللہ احد اللہ یکی وزاد دے اللہ السمد اللہ بحاجت دے دلتا احد تقریباً پڑیر وجوہات بانی قرطبی لکلی
چې په دې کې احد د واحد نه چې کوم دی بهتر دی. د احد په ترجمه کې بالکل داسې ده چې هغه یووالی داسې چې سم یووالی ده چې په هغې کې د چا سوچ او فکر هم نه راځي چې دې کې به ګنې تجزي راشي، تقسیم به راشي، څه شی به ورسره ملګری شي. ترې تنها چې ورته موږ او تاسو یو. قل ورته وایه هو شان دا دی یا هغه ذات چې تاسو یې تپوس کړی الله یو ذات شته دی. الله داسې ذات دی چې ما او تا یې د نش نه څه کړلو شته کړلو. ما او تا چا یادولو سوچ کې زما او ستا فکر نوم د چا په خیال کې مرو چې دا پلان کې خان دی. نه نه ما او تا د کس په پټو کې خواره واره پراتو. ما او تا په دې ښکته پټو کې د غنم په شکل کې وو، د وږي په شکل کې وو، د خاورې په شکل کې وو. دا به یو دور راغی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تخوړو چا یادولې نه داسې زمانه زما ستا په دې وجود وه چې زما ستا دا غوښه پرې هډوکي رګونه سترګې دا ټول په پټو کې خواره واره پراته وو، چا نوم نه یادو. او بیا الله جل جلاله د نطفې په شکل کې دغه غنمو ډوډۍ ته جوړه شوله، ټماټر ساز شولو، کور ته رال ترکاري سازه شوله، بیا وخوړل شو، هضم شولو، وینه ته جوړه شوه، مني ته جوړه شوه. پس د هغې نه بیا الله جل جلاله په خپل دست قدرت باندې څه کړلې جوړ کړلې. نو ته خپل وجود ته سوچ وکړه ما او تا خو نه وو. زما او ستا نشوالی مخکې دی په شتوالي باندې، دا شتوالی خو زما او ستا وروسته راغی. چې ما او تا نشتو نو دې ته سوچ وکړه چا شته کړی. دا شته کوونکی ستا څوک دی، کوم ذات دی. دقه ځای کې به ته لږ زړه کولاو کې، لږ سوچ به کولاو کې، لږ فکر به کې. صرف خوراک سکاک نه دی چې زما او ستا خوراک سکاک دی. نه نه، زما او ستا د خوراک سکاک نه علاوه نوره ذمهداري شته. دا خپې زږدم، دا قدمونه ږدم، زما وجود کې حرکت دی. زه د یو ځای نه بل ځای ته ځم، د هغه ځای نه دلته رالم، جومات ته رالم، ساه اخلم، سترګې غړوم، غوږونه مې اورېدل کوي، ژبه مې ښایسته وینا کوي. دې ټول بدن باندې به لږ سوچ وکړي چې دا چا جوړ کړی ماله. زه خو نه شم د نش نه چا شته کړم. پیدا سترګه زما څومره قیمتي ده، دا غوږ مې څومره قیمتي دی. بیا دا لاس ته دې ته سوچ وکړه، ته ناولۍ کې یو ترکاڼ ته ووایه دوقنه به شي، دوقنه په دې کې به 15 قبضې لګي. په دې یو لاس کې 15 قبضې دي، وګوره چغار به نه کوي. دې لاس ته وګوره اټومیټک به بندېږي، اټومیټک به څه کېږي کولاوېږي. او داسې قبضه به چې د چي پیری به په خپله نیسي، جام به په خپله نیسي، ګیلاس به په خپله اندازه کې نیسي. زه به تا ته وایا 50,000 روپۍ درکړم، خو دقسې یو شی جوړ کړه چې 15 قبضې پکې او اټومیټک 80 کاله به کار هم کوي. بره 80 کاله دې له به ګریس ورکول نه غواړي، دې باندې به میخ ټکوال نه غواړي. ته صرف په دې خپل لاس کې سوچ وکړه، په دې خپل بدن کې. نو تا ته به د الله د ذات، د الله د صفاتو احساس وشي چې او زه خو د چا غلام یم، چا پیدا کړی یم او د څه دپاره پیدا کړی یم، د څه دپاره. بیا چې کله تا مونځ کوو یا ستا د زړه دا خانه کولاو شوه، نو ته چې بیا قرآن ته کېناستې په شوق به کېنې چې او زه خو د چا غلام یم، هغه دا کتاب را لېږلی. بیا که تا روژه نیوله که نه، نو ستا به دا سوچي چې او روژه زه نیسم، دا خو هسې نه نیسم، دا خو زه چې چا جوړ کړی یم، کوم ذات جوړ کړی یم، کوم ذات پیدا کړی یم، هغه ذات راته دا ویلي چې شبه نن روژه ونیسه، اوبه مه څښه، روټۍ مه خوره، او دارنګې ستا بدن به دغه رنګې کمزوری کېږي د یوه میاشتې پورې. بیا به ته هر عبادت په شوق کې، هر عبادت به ته په شوق کې چې کله ستا نظر، ستا سوچ، ستا فکر، ستا زړه د الله سره متعلق و. او چې متعلق نه و که نه، بیا به وایه روژه د سلوکو خاک راغله. بیا به په تا باندې طاعت پیټې پیټې
عبادات په بتا باندې بوج راځي او چې کله ته خپل بدن کې لږ سوچ وکړې چې هو دا اختر صرف دا د سر اختر راواله دا د سر اختر راواله دا وته د گنجي سړی نه تپوس وکړه نو هغه غریب په تیل براکاږي او مالش په کوي او ډاکټرانو له ورزي چې نور څه ونشي نو بیا څوک مصنوعي بال ولګي هغه مصنوعي بال اختو کې هغه مزه نه چې کومه په دې خپل څوک اختو کې ته دې ته سوچو کدا د کم ځین راوخاتل څنګه راوخاتل څنګه غټيږي او دا چې کوم دې په ځلمي توپ کې توري او ستاسو دا غټيږي چې ستاسو بدن هغه اندامونه چې کوم دې هغه څه شي بوډا کیږي کمزوري کیږي ناایختم وسرو خپل تغییر او تبدیل قبلای نو که تاسو سوچ وکړو فکر دې وکړو الله داسې ذات دی داسې چې الله جل جلاله ډېر رحیم شفیق رؤوف ستار الغیوب غفار الذنوب ذات دی ته به هر عبادت په شوق ساتي او چې ستا زړه تقسیمو کله په یو ډېر او کله په یو زیارت او کله په بل بوټي باندې ستا یقین تقسیمو نو بیا خو ستا توجه نه راګرځي د الله ذات نو الله جل جلاله فرمایي وان داسې ذات دی الله چې هغه الله دی او لفظ الله کې بیا تفسیر بیضاوی درې اقوال کړي دي چې د څه نه ماخوذ دی الله یا الیه نه ماخوذ دی نو بیا پکې یو عربي محاوره کوي وای د الیها یا الیه نه ماخوذ دی یا د ولهانه نو چې د الیه نه کی کنه الیها یا الیه نو بیا وای الیه الفصیل اذا ولع بامه دا یو محاوره ذکر کړي چې کله د روخي بچي وړوکی بچي د روخي کله څوک وای کنه نو دا وی خپل مور لسکی منډه کوي الیه الفصیل بامه اذا ولع بامه چې کله د روخي بچي وای کنه دا بزر د مور طرف ته منډه کوي یعنی الہ هغه ذات ته ویل کېږي چې ستا د پناه ستا د جړا ستا د فریاد ستا د چغې او د سورې ذات دقه یو دی دې ته ویل کېږي چې الله لفظ نو الله داسې ذات دی چې نه په ذات کې او نه په صفاتو کې شریک لري د ټولو شریکونو نه سره پاک دی قل تو یا هو شاندار دی اللہ احد اللہ ایک یو ذات دے ایک یو دے بالکل تنہا دے دس یو دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے چاہتے ضرورت او حاجت نشت دے دا سی یو ذات دے چی حاجت نلری چاہتے ولی خوب پہ نرازی زوال پہ نرازی مرض پہ نرازی بڑھاتو پہ نرازی لوگا پہ نرازی هغه ته نقصانی صفت عارضیږي نه دا هما وتاي چې ودکیږي کنه نو یو غره پښمنه ته نه چا تیر نشي یا موبایل ودراو او کنه چا ته وې چې ګره زه خو ودو شوما ودو سینه چې ګره پښمنه را نه قضا نشي نو دی وخت ته وسو کېږي محتاج خچ یخي نو په دې یخم به محتاج ځکه به خوب ته محتاج الکه وې ټول شپه مې شوګیر کړی دا نو بیا سار لودای نو ته په دې خوب کې محتاج یې په خوب کې اخوالي ته محتاج یې په دې اخوالي کې خوب ته صحیح محتاج یې دې ته سوچ وکړه الله داسې ذات دی چې چاته احتیاج نشته دی که هغه هر قسمه انساني که هغه پیری که فقیری که نبی که ولی هر قسمه انساني خدا هغه حاجت چاته دی الله ته دی ما وتا قدم په قدم باندې الله ته زی محتاج دی بس دا عقیده چې کله ستا کلکه شوله الله د الله په ذات او صفات باندې نو ستا د زړه نه به د شرک اډه ختم شي او چې زړه کې د اډه بل چاله ورکړې وه او بل څوک د شریک کړی و نو دا دغه وخت کې ستا یقین کمزوری دی او چې څومره ستا ایمان مضبوط و حدیث کې راځي د بخاری شریف روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کیکر ونی یخت پروت دی ودلې صحابه خواره واره شو آرام کوي واپسی کوي دی او غزانا
نو سړی راغی، د ډېر لرې نه دا سړی را روان و. نبی علیه الصلاة والسلام ورده دی او سړی راغی، او چې کله راغی نو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سر باندې توره اوچته کړله. چې هغه توره د تیکې نه ویستله نو د تورې د دې شړنګ سره د دې اواز سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راپاڅېدل. ګوره یو حدیث کې سوچ وکړه، په دې حدیث کې دا سبق دی، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، د کیکر د ونې لاندې پروت دی، ټیک شوه، د کیکر ونه دا سوری دی، ژوندی دی، خو دا سړی راغی لیدلی نه دی. نو چې په ژوند دی نه وي نو د قبر نه بیا څه وي؟ په ژوند باندې نه وي، وده دی، نو په قبر کې بیا څه وي؟ او بیا د پیغمبر حیات خو بیا هم ډېر اعلی دی، د عامو شهیدانو نه د مړو نه د هغه حیات اعلی دی، د دې نورو خو کم دی. او چې ته ورځې او قبر له ورځې او بیا وایې چې گنجش نشیند بر قبر مردا بیدار بادر، وایي چې چینچڼه په قبر کې دي، وایي د لاندې نه څه کوي پېژني چې دا نر دی او که څه ده ښځه ده. نو چې چینچڼه یې وي لاندې، د لاندې قبر نه چینچڼه یې چې دا نر دی او که ښځه ده، وره ته چې ورته ولاړې تا به سامبولې نه وي چې چینچڼه پېژني چې دا نر دی او که ښځه ده، نو ستا نروالی او ښځوالی به نه پېژني. دا خو خوشي خبرې دي، دا خو کمزوري خبرې دي، دا خو چټي خبرې دي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وده دی، سړی راغی چې تورې څنګه د تیکې نه راویسته، بس سترګې راپورته شولې. او ته وایي دا سړی من یمنعک مني، څوک به دې رانه بچوي، اوس به دې رانه څوک خلاصوي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د خولې نه دا ټکي وختل، الله. خدا تش زبانی جمع خرچ نه و د ژبې، نه نه، دا لفظ د زړه نه و، او د دې لفظ تعلق د الله سره و. نو په هغه سړي دونه هیبت راغی، دونه هیبت چې د هیبت د وجې نه د هغه د لاس نه توره ولوېدله، او نبی علیه الصلاة والسلام راواخیستله. هغه ویل فمن یمنعک مني، اوس به دې زما نه څوک خلاصوي؟ هغه ویل کن خیر آخذ. بیا دې ته وګوره، دې حدیث کې د نبی علیه السلام دې اخلاقو ته وګوره. اوس که ما او تا وی او که ما او تا یې داسې توره ځوړندولې او بیا ستا لاس ته درغلی وی، خدای کو چې دې خېټه نه دې وله آر پار ایستلی وی، ستا خو زه وجلی وم. نبی علیه الصلاة والسلام په هغه باندې کوم کار ونه لرو، بدل مدل یې تېوا نه خستلو. بالکل خیر آخذن. بې صحابو ته اواز وکړو. په هر صورت خبره دې پورې کوم، الله داسې ذات دی، الله الصمد، الله بے حاجت دی، چاہتے حاجت او ضرورت نشتا. لم یلد، نددن سوک پیدا دی، ولم یولد، او ندید چان پیدا دی، نہ والد دی نہ مولود دی. ذکا چی زوی او پلار، زوی والے پلار والے دا علامت حدوث دا، دا افتقار دا، دا عاجزی دا، دا محتاجی دا. اللہ محتاج ہے چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے احتیاج نشتا ہے. اس ماں ہوتا کو زوی غاڑو، خودی لے غاڑو چیز پنگیری بشو، خدمت پمی وکی، او خضب می بوڑیشی، اغلب وعدہ وکما، بیا با ما سنبالی. نو دا دنیا کی اور تسلسل روان دے، یا تلول غاڑی، دا خود انسان تمناگانی ضرورت دے دینا غیر کار کی گی نا. اس کا تدقہ سے مطلب تاو کڑا دی اولاد دی نہیں، او دتا دونا پریشانی دے بے دمرا تکلیفنا برداشت کے، ٹیسٹونو لگزی، ڈاکٹر لگزی، مشوری مخلی، زان سر غمی دا بسکی، یا لکا سکی ہوتا ہی او کڑا یا نا نا دیو یارا اولاد پکار دے بس. وہ کتو تو میں سب کہ یہ لکا وہ ڈیری مسئلی دی کرا یار، پا مسئلوں کے ڈیری مسئلی دی. یو مسئلہ دارا چیتسنا سب بیلنس میں دیگا بچاتا پاتی کی دا غمم کئی چی دی بڑی خدمت پہ بیزور کئی زیاد دا خبری او پٹے دے وراثت دے خلقہ طول خبری دے کٹ کو جزس من گیرے شما او انچو نہیں بچے میں نہیں زوی میں نہیں.
نو انسان وی عجزه دی کمزور دی دی وخت کې دی محتاج دی غریب بل اولاد تا بچی تا ورور تا دی درې واړه طبقو ته دی محتاج دی الله جل جلاله خود سے ذات دے بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کول کې د اسمانونو او د ځمکو دی ټول کائنات دغه په قبضه او په قدرت کې دی ټول کائنات هغه خو نو ورزي هغه فنا ناراضي هغه زوال ناراضي هغه چاته محتاج نه دی اولاد دې د سره ضرورت نشته دی لم یلد ولم یولد نه د دنه څوک پیدا دی او نه دې د چا پیدا دی ولم یکن له کفوا احد ونشتد الله سید برابر دا غسرا نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه حقیقی ولد شتا او نه چې کوم دې مجازي ولد شتا زما عزتمندو د قران یوصل 12 نمبر سورت هغه سورت اخلاص او سورت اخلاص کې د اخلاص نوم نشتا او د اخلاص مضمون پکې دی چې هغه مضمون د توحید دی د ایمان دی او د یقین مضمون دی او دویش نمونه دي او دا ټول نمونه د دې صورت په شرافت باندې سکی دلالت کوي سنت عمل دا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې درې ځله قل هو درې ځله قل اعوذ برب الفلق او درې ځله قل اعوذ برب الناس دا سورتونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سار د مانځنه وروسته ویل او سنت دا دی چې سړی منځو کې د سار منځو کې فرض منځو کې که جمعي که ځان لئ نو دا درې سورتونه دي درې کرتې ووایي دا سنت طریقه ده د امام د دعا انتظار دی نه کوي چې امام په دعا کې ماته امامت کوي او خلاصې قرضداران او بیا دعا وکړي او بیا دعا وکړي نه د امام خپل کار دی ستا خپل کار دی بس سلام وګرځېدو د امام سستا تعلق نشته دی بس پر ذکر کوا چې سلام وګرځېدو سنت عمل دا دی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اکبر و استغفار و بس بیا دعاګانې دي ذکرونه دي آیت الکرسی و حدیث کی راځي چا آیت الکرسی فرض مانځه وروسته ویل مړ شو بده جنت ته ځي آیت الکرسی فرض مانځه وروسته ویل او پات شو جنت ته ځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مختلف قسمه اذکار دادي خو یو پکې سنت طریقه دا زما عزتمند چې قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس درې ځله سار وایا نو د ماښامه پورې به د ټولو تکلیفونو نه د ټولو شرونو نه د ټولو مصیبتونو نه به په امن کې گاڑی نه به نه لوېږي لړم به دې نه چیچي مار به دې نه چیچي کرونې نه به بچي قسم قسم چې څومره مرضونه دي د ټولو تکلیفونو نه به بچي ماښام چې کله لمونځ شو نو د ماښام مانځه نه وروسته یې بې ووایه درې ځله درې ځلې بې ووایه نو بیا سنت عمل دی ځکه شپه شروع شوله نو ټوله شپه به ته ځئ په حفاظت او بیا چې کله کټ کې ډډه اچې نو بیا یې درې کرتې دا ووایه بیا تبارک الذي ووایه دا ووایه نور په حدیثو کې کلمات دي هغه کلمات ووایه نو تا باندې به جادو کوړې دا شیونه به در باندې اثر بسر نه کوي په هر صورت دا دو صورتونه دي دا یو صورت دا د جان د حفاظت لپاره دی او دا بل صورت دا د روح د حفاظت لپاره دی بدن حفاظت او د روح حفاظت او انسان د دې دوه شیانو سره مرکب دی چې بدن د روح او روح د برابر وو زما عزتمند ته به ټیک ټاک چې دې دوړو کې دیو کې خلل راغې به پریشان دي دو صورتونه یو دو تعویذ دي څو دي دوا یو دې د بدن دی او یو دې د روح دی خو خدای خپل زیاده ترجمه کوم تا ته خیمه د دو تعویذونه کزان لزدکه نو خپل پیدا دي دا کنيز دکه نو بیا قلار جب کې روپۍ واچوا وته 9000 روپۍ واچوا او پیر سیبلا او فقیر سیبلا او عامل سیبلا بزی
او دا به ورته وایي ما له تعویض وکړه او هغه به ورته وایي لیکه مې دله لیکه مې خو د مشک او د عنبر نه غیر نه لیکل کېږي او مشک او عنبر او دا شی نه تقریبا 5000 روپۍ توله ده چې ته د پنسالي دکان له ورغلې ورته وویل چې مشک راکړه څونه راکړه وایي توله راکړه عنبر راکړه څونه راکړه توله راکړه چې تا دغه اخیسته انشاءالله چې ورته 10,000 روپۍ به د نه پنسالي څه کړي اخیستي او بیا چې راغلې 4-5,000 به د نه څوک واخلي عامل صاحب والي نو بس 15,000 روپۍ ټانکه بدله ووایي بیا به هغه تعویض داسې په احتیاط درځې موچي له بیا ویسي هغه دغه به مور واچوي شګت ته به مور واچوي کڅوړه به مور واچوي او دغه قلعې په شي کې بیا بند کړي او داسې په قدر بیا ګرځې ځکه چې پیسې به د نه تېرېږي نه لکه ستا دپاره خو الله جل جلاله ښایسته کتاب رالېږلی دی ښایسته کلمات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه کلمات وایم که دا کلمات ما نه ویله یهودو به زمانه زناور ساز کړی وی خو زه کلمات وایم او د الله په ذات باندې د الله په صفاتو باندې پناه غواړم ته دا دوه تعویضه یاد کړه دا دوه تعویضه یو د بدن دی یو د روح دی دا دوه تعویضونه ته د ځان سره وساته که ته چېرته دا چا د نظره کولی نو هم دا دوه ووایه که ته د څه شي نه اېرېدلې هم دا دوه صورتونه ووایه که ته د کوړو نه اېرېدې هم دا دوه صورتونه ووایه که ته د سحر نه اېرېدې هم دا دوه صورتونه ووایه که ډېر اېرېدې آیت الکرسي اوسه ووایه سورة البقره اوسه ووایه د سورة البقرې اخري آیتونه اوسه ووایه د سورة حشر اخري آیتونه اوسه ووایه انشاءالله ستا نه به د اوسپنې قلعه څه راتاوي تا ته بیا نقصان نه درسېږي او دا دواړه صورتونه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي چې د جامو نم ضروري دي د اوبو نم ضروري دي د ډوډۍ نم ضروري دي د ګاډۍ نم ضروري دي هغه ټولو کا شیونو نه بغیر وایي ژوند تېرېږي خو د دې دوو صورتونو نه بغیر زندګي سره مشکله ده قل ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا باندې په رب د سبا ګوره زمانیات یې تا ته وخت وښودل زمانې ته وګوره الله وایي چاپېره سوچ وکړه چې کله ورځ راوخیږي شپه راوخیږي ته خو هسې دې کې هم سوچ وکړه خپل بدن کې سوچ کوه د دې کائنات په دې تغییر او په تبدیل کې ته سوچ کوه که نه چې دا شپه کوم ځای ته لاړه زما عزت دا ورځ د کوم ځای نه راځي او بیا د دې نور بیل څوک ورکوي د دې نور چې کوم دا رڼا ده نه مالداره ګوري نه غریب ګوري نه بیمار ګوري ټولو ته یو شان ده او چا یې بیل ورنکو او چا ته هم چې کوم دی کاغذ راونه لوېدو چې باید دا کاغذ دی به دې ګیټ کې په پیله تاریخ نه وروسته ستا نه څه وکړي بیل وغواړي ته خو دې ته لږ سوچ وکړه الله وایي تا ته به زما الوهیت زما قدرت زما طاقت دا به تا ته معلوم شي او ستا د زړه نه به د شرک اړه د بېدینۍ دا به ستا د زړه نه خود به خود وځي خو چې ته په مکانیاتو کې په زمانیاتو کې په خپلو نفسیاتو کې لږ شان سوچ وکړي زمانې ته وګوره زمانې ته دې وخته ورځې ته وګوره قل ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا باندې سبا راوخیږي او شپه ختمه شي نو پته نه لګي چې الله پاک کومو خزانو ته دا شپه پېږي اوس ماسپښین دی یعنې شپه را روانه ده نو ته پته نه لګي دا ورځ باجوړه ته لاړه مومندو ته لاړه دنداو ته لاړه دا ورځ کوم ځای ته لاړه دا چېرته روانه ده دا یو انډېری ټولوي او دا بل پسې خپل انډېری ورو څه کوي راخورئ تا که په دې سوچ وکړو نو د الله جل جلاله د قدرت او د توحید دلایل به تا ته څه شي میلاو بیا به غږ هغه ته کې بیا به اواز هغه ته کې قل ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا باندې فالق الاصباح والنوا دې ته سوچ وکړه ګټه ده وړه ګټه ده او د دې نه ټول عمر دا اوبه را روانې دي دا چینه را روانه ده نو د دې یخ ته د کونړ سیند دی د دې شاته څه شی دي دا وچه ګټه ده معمولي شانه ناوګی دی او په هغې کې دومره سورې دی او اوبه پکې را روانې دي ته سوچ وکړه چې دا د کوم ځای نه را روانې دي چا را روانې کړلې د دې شاته د چا قدرت دی او د چا طاقت دی من شر ما خلق د شر دا څنګه چې پیدا کړي دي الله پاک ډېر زیات شرونه دي مونږ خو تاسو ته یو شیطان وایو ته نه الګ د شیطان او مخ کې تور شو خدای غرق ځان له شیطان نه دی ډېر شرونه دي
اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من فتنة شر المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والمغرم والمأسم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى دير شرون دي پمشکات کی اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وشماتة الأعداء وسوء الأخلاق تقریبا د 50 نه برابر شرون دي دي ټول نه پناه غواړه دا دعاګان یاد کا ځان د پاره یاد کا استغفر پیدا پکې دا د چانه کینه یو عالم تکینا هغه ته وایي چې بھائی دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مرات آیات کا مقصد امرات وایي او نور دعاګان امرات یاد کا نو ټول استغفر پیدا باندې تمامېږي زمون پر سرشت زمون سودا ده دل درم کړه اخلي الله دې سخرو کې او کني اخلي ورو زمون څه تاوان نه کوي خودم را ستا فایده ده تا ته سنت طریقه کېو بدعت نه بچا د خود ساخته د منګړتو طریقو نه بچا سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چل کې راوړل ستا جبا ستا وګونه ستا سترګې ستا بدن چې دا ټول په سنت او اوراد باندې برابرۍ من شر ما خلق د شر سناج پیدا کړی الله پاک ومن شر غاسق د شر د تیرې نه اذا وقبا کله چې خورشي ځکه د دینه بم پناه غواړي چې ماخام شو ماخام تیار شو مکمل خورا شو دغه وخت کې پیران ډاکوان جنات ماران لړمانان دیوان دا ټول د سورلندو پورې مړه کترا گزيږي او سناشنا ناشنا چغې دته وایي د ګلړانو پورې او کپتای وسو شو ستا په چرګي وسو شو ستا په ماشوم باندې وسو شو ناغه دا نقصان ورسول غواړي نو دا وخت کې مسکا پناه غواړه ومن شر النفاسات د شر فقول غنا فی العقد په ګټو کې یا فی العقد په مجلسونو کې مجلسونه دي او ستانن سوا ډیر زیات مجلسونه کدا د ترجمه ختمونه دي او کدا تراو ختمونه دي نو سره څو کوئی دا پنځ پیرین دی او څو کوئی دا دیو باندې دی او څو کوئی دا بیلین دی پلان کې مولا کې دسه مسله وکړه او په کې دسه تقریر وکړو ځینې پکې جذباتې دی وې دل نه من مالک او استاد خپل یو زما خپل یو دې باندې څه دي سره دا ته په کومه سودا ته خپل جماعت ته د پښتو را نه استرا تی کو د پښتو باندې زمان مخې ته د چا کتاب پروت دی د چا خبرې دي خپل رنگ ته کټ کا مونږ خو دا خبره نشته دی وروره چې څوک یې وایي او د چا د خولي او د چا د جبې نه خو چې د الله د رسول خبرې مونږ د سر په سترګو منظور ده او زمونږ د سر ګل دی او مونږ یې قدر کوو عزت یې کوو او دا پنځ پیرې دی او دا وابي دی او دا دیوبندي دی او دا بریلې دی یو نه منم یو نه پنځ پیرې منم نه دیوبندي منم نه بریلې منم نه سیفي منم ما زه خو صفا خبرې دي د الله کتاب او د پیغمبر طریقې دا خو را دي خو نسبتونه دي ما دا جوړ کړي دي بس کله الله د کتاب او د نبی د سنت سره د پنځ پیرې هغه صحیح و دیوبندي هغه صحیح چې د چا صحیح و دیوانه خو زما صفا او دا ما کړو خړه پریدا او رڼا خبره ځکه واخله ته واوروي نه وته لکه قصه د چا ده او نور د خبره د چا ده د پیغمبر ده د صحابي ده د تابعي ده د تبع تابعي ده اې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده معنا حساب پسته او جرا دیو په کې نسی د شربانو دي سبحان نصیب کی یا پکې هغه چې هغه شریعت په دلیل کې نه نو دغه په موږ زی نه وروره ته شوبونه هم قائل نه ته شوبونه هو ته بزوانه کې قسم قسم خوبونه نه نا منګه خبره چې هغه کرای سچای مضبوطی دا نسبتونه پریدا نو مجلسونو کې وکړي تبا روجبم دې پخړی روجبم دې نیولي او مطلب تندوم دې برداشت کړي مجلس ته بم تلې په هغه وخت کې بیا ستانیت په مجلس کې خراب شي داسې مسالې وکړه داسې مسالې وکړه ته پوسه به وکړه چې دا خبره قرآن کې و یا دا خبره حدیث یا اسی واقع و یا دا سنت عمل دی سنت عمل نه دی زمونږ د پاره هو خسته خبرې دي
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان پیغمبر دی. صحابہ دا زمان مشعل راہ دا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم احتدیتم. تو چی دی بازار تلاٹ شو دی بازار. دی بازار کی چی دار آخری دار. نو دسی بری دا طریقی خلق راوالی لکوی دا دار دی. چنچی خوبی نہیں کری نوی نہیں دی کری. دیو دکان غو گوری. پچوری وی پتوری. آغا گوری. وی کتا. وی دوری کا لکار بھی دی. کار دی نہیں بل دکان کی گوری. نو پہ بل دکان نو ورشی. آل پیمو گوری دا علماش دی رکھا دا چنگی. دام صحیح نہیں. ریٹ تپوز دا دنم ہوگی. دے بدری چلور دکان نو ہو گرزی. دا علماش گوری. چیشے گوری؟ دا علماش گوری گران دی ارزان دی سخا دی ندی سخا. لاکہ لوبے اخلی نو دا تپوسم کئی وی ڈکی دیر خرچ کئی و کنی خرچ کئی. وی زر پخیگی و کنا پخیگی. دونہ تجربہ دا دو گرکا. دونہ. اور دین دقا وقت کی دس یڑن دے چی ملا مسئلہ وکڑا چی تیرے پت تحقیق وکا کنچی دی ملا چروے دی. دی ملا چی دا مسئلہ وکڑا تا موائے ملا تا کنزلی مکوا گاڑی وڑی موائے. اگا وکڑا برستو تخبت تحقیق وکا. دا دال عمر حیثیت خورا ورکا کنا دا دالماش عمر خوی وطا لکنا یار چانتا پرسو کچھر کدا مسئلہ آم دا قرار آشدا مولیسی دا قلار مولیسی دا مسئلہ پلان کی دا حدیث کی دا کمزے کی دا چنگ دا چنگ ندا سترگی با دی بنا شبڑا خوچتا زان دسی نانگارا کڑی دا دالو غم کیا دا مسئلہ غم نکیا نبیا با پخبرا با مجلس کی کانزلیم کے گاڑی وڑی بم بے سپور اسپکی بم بے زاک کار ننے دا خوش کار دے ہاں. ومن شر النفاسات دشرد فکون کنا فی العقد پغٹو مجلسنا کی. ومن شر حاسد دشرد کنا کرنا اذا حسدا کلچ کنا اخکارا کی. قل وطوہ اعوذ برب الناس مناوالا پرب دا وڑو ما شمانو ملک الناس پواقدار دا پیغلو دا زرگو الہ الناس پبریا درس دا بڑو بڑاگانو من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی اچھون کی پٹراک دن کی لا داخ کارم نرازی کا. دوی دور تا اشارہ دا چو وڑکے وی اللہ و ایمان وی کڑی که ظلمے کڑی نگر ما ظلمے کڑی او که بڑا کڑی نما بڑا کڑی. ستا پا دے بدن کے دوی غٹ غٹ دا راغلی دی فرقون راغلی دوی غٹ غٹ تغیرون راغلی لگ سوچ چوکا زدایو خسڑی تا دیسی لگ لگی آدی کی دا وڑکوالے کل کل ہوئی لکا خواہ زمانہ وڑکوالے واہ لگی آدی کچھ بے سڑے سپنگیری اشی کنا نبیا آغا نوجوانی ہوتا ہم یادی او ویزے چے تکڑاو مکنا نو دا پلانکی دا کمر دا سر نبا میں گیڑیم راوڑے ہو شملے با میں ملا تڑلے وی او ٹاپا با میں پکی ہوئی وکڑا او اس ہوئی لاڑو پریوتلو نا جیسی ابدا خودی پخپل زی صحیح کار کڑے زان لدی خپل حلال رزق راوڑے دی تا سوچ وکا چتا غدنا وغیم پا کسو کی لوبی کولے اوس کم زی تراول سیدی اگا دلو پا دور دیا بیچ ظلمے وی اور میل بانی پا دغبانی اڑاولے و پوگا بانی مڑاوی زمان دسی ظلمی توب نو مڑاوی داستا ظلمی توب نا دیزے کے بسوچ کے زمان استا پا وجود کی دا تغییر راولی چوک زمان استا پا بدن کی دا تغییر راولی چوک اگوائی کنا وی دغلم دنیا تماویل عمر میں ڈیری گی چوک مخدا یا ورز پورز کمی گی ڈیری گی خوبت طرف تسیشے کی گی کمی گی یو طرف تا خوڑیر شلو معشوم میں ظلمے شو دا شلو کالو دیر شو کالو بل طرف تا خو پان لور روانی بل طرف تا خو پاسیلہ ختمہ دا نا زماو تا تا سبق دے پدے درے دوڑونو کی پدے درے ادوارو کی تبا پدے کے لگ سوچو کی ستا با بدن کے دا تغییر چوک راولی ستا دا اڈو کی چا طاقت دور کڑی اور چا کمزوری کڑا کہ طول خلق را ٹول شی طول دنیا را ٹول شی او داو باڑی چمنگی او سڑی لزوانی ورکو نمڑا قسم میں دنے دینا واقعی کہ دس مادار خلق دی ویلی بھی وچی روپای والے شب عزت کا وزر بغیر تزوانے کما او پرپو وکار کی منصر گٹری نا نکی پرپو دیدے کے بتا سوچ کے زمان اخکت دی ممند کی او سڑے ہو پینڈائی کے نا جوڑا شوے ہو قوم بانی شیر ہو چنا خماردار ہو چنا جوڑا شوے ہو نو ڈاکٹران ہو لے وڑے ہو بڑے ہو
ډېرې دوايانې کړې وې، اخر یې ورته ویل څه شی ده؟ چوټي ده. ویل بس چې ډاکټر کله چوټي درکړي که نه مړه وایي غوښه هم ورکوئ او ډوډۍ هم ورکوئ او جوټ هم چې څه غوښتل هغه ورکوئ. اخر کې دغه وایي که نه وایي چې څه غوښتل هغه ورکوئ. نو دې چې کله راغلی و هوښیار سړی و که نه، نو دې چې کله راغلی و کور ته نو خوراک به یې ورته سټارټ کړی و، ښه شوی نه و، کډې ته یې غږ کړی و، ویل ښځې دلته راشه. ویل ولې؟ چې هغه